د افغانستان د کرکټ ټیم څخه بشپړ غړیتوب اخیستل کیږي. دا چې څنګه په دې ویډیو کې را سره وګورئ او زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د استرالیا کرکټ بورډ ویلي دي که چیرته په افغانستان کې د ښځینه و کرکټ ته اجازه ورنه کړل شي، دوی به له افغانستان سره یوازینۍ ټیسټ لوبه لغوه کړي. د استرالیا کرکټ بورډ له لوري په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې دوی د افغانستان حالت څاري او داسې راپورونه یې هم ترلاسه کړي چې طالبان د ښځو کرکټ ته اجازه نه ورکوي. اعلامیه کې راغلي چې استرالیا کرکټ بورډ ته د ښځو کرکټ مهم دی او د ښځو لپاره په مساوي ډول د لوبو ملاتړ کوي، او که چیرته افغانستان کې د ښځو کرکټ ته اجازه نه وي نو دوی هم د لوبې لغوه کولو پرته بله لار نه لري. اعلامیه زیاتوي که چیرته د افغانستان لوبغاړي په انفرادي ډول ورسره لوبیږي نو هغوی ورته اجازه ورکوي، خو د طالبانو تر بیرغ لاندې لوبډله چې د ښځو کرکټ ته اجازه نه ورکوي استرالیا به یې کوربتوب ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې نوي حکومت په ښځینه کرکټ بندیزونه لګولي او د کار داسې اندېښنې راپورته کړي چې د کرکټ نړیواله شورا به له افغانستان څخه بشپړ غړیتوب واخلي.